ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي، وینا پرې توی شوې دا سره لکه ګلونه دي. کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو. د سپیڅلي خدای په سپیڅلي نامه د لغمان ملي ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د نن شپې خبري ټولګي ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1415 هجري شمسي کال د اسد یزمري د میاشتې 5 نیټه ده. تاسو تر دې دمه د افغانستان د ملي ټلویزیون د خپرونو لیدونکي وئ. اوس تاسو په د لغمان د ملي ټلویزیون د خپرونو لیدو ته راګرځو، خو په سر کې هم پام وکړئ خبرونو ته. زه زین الدین حقیار یم. علیشنګ ولسوالۍ کې د امر بالمعروف قانون او د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د 18مه ګڼه فرمان د تطبیق په پار لویه غونډه ترسره شوه. د لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ اړوند قلعه نجیل جامع مسجد کې د امر بالمعروف قانون او د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د 18مه ګڼه فرمان تطبیق په پار لویه غونډه ترسره شوې. د لغمان ولایت امر بالمعروف نهی عن منکر او شکایتونو اورېدلو ریاست لوري په خپاره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د یاد ریاست اړوند علیشنګ ولسوالۍ امر بالمعروف نهی عن المنکر امیریت د محتسبینو علما کرامو په هڅو د یاد ولسوالۍ اړوند قلعه نجیل جامع مسجد کې یوه لویه غونډه جوړه شوې وه چې د دې ولایت مرستیال والي حافظ انځورګل عبدالله، د امر بالمعروف نهی عن منکر او شکایتونو اورېدلو رئیس مولوي پاچاګل احمدي، د علیشنګ ولسوال قاري عبدالقاهر متوکل، د یاد ولسوالۍ د امر بالمعروف نهی عن منکر او شکایتونو اوریدلو امیر مولوي عبدالجلیل شفق او محتسبینو، امنیه قمندان عبدالله کوچی، قمندان عبدالمالک وحدت، له شمسخیلو څخه تر زرکمره پورې قومي مشرانو، علما کرامو، خطیبانو او مجاهدینو پکې ګډون درلود. په خبرپاڼه کې راغلي یاده غونډه چې د امر بالمعروف قانون او د امیر المؤمنین حفظه الله د 18مه ګڼه فرمان تطبیق په پار جوړه شوې وه. مسؤلینو هر یو په خپل نوبت راغلو مېلمنو ته د ښو کارونو په دوام او له بدو چارو د منع د بې حجابۍ مخنیوي او په ځانګړې توګه د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د 18مه ګڼه فرمان په اړه هر اړخیزې او مفصلې ویناوې وکړي او د یادې ساحې د ولسونو څخه په یاده برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د یادې ساحې د ولسونو په استازیتوب د قلعه نجیل جامع مسجد خطیب مولوي رحیم الدین یاده غونډه د ټولنې د اصلاح لپاره مهمه ګڼلې او د هر ډول همکارۍ ډاډ یې څرګند کړی. همدارنګه محتسبینو علما کرامو د یادې ولسوالۍ په 2 جامع مسجدونو کې خلکو ته لارښوونه کړې ترڅو له غیر شرعي دودونو څخه ډډه وکړي. لغمان کې په یو کور کې د اورلګېدنې د پراخېدو مخه ونیول شوه. د لغمان مرکز درېیم امنیتي حوزې اړوند د عبدالمالک ولد لالمیر په استوګنځي کې اورلګېدنه رامنځته شوې. اورلګېدنه مهار او د نورو زیانونو مخه ونیول شوه. د لغمان امنیه قمندانۍ څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د اور وژنې او ژغورنې امنیت منصوبین د پیښې له رامنځته کېدو سره سم پر وخت سیمې ته رسېدلي او د چټکو مسلکي او اغیزناکو هڅو په پیله کې اور مهار کړی چې له امله یې د اور د پراخېدو او د لا ډېرو مالي زیانونو مخه نیول شوې. په خبرپاڼه کې راغلي د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې د کور مالک ته شاوخوا 15,000 افغاني مالي زیان اوښتی، خو د اور وژنې ځواکونو پر وخت اقدام په پیله کې د نږدې 1,00,000 افغانۍ په ارزښت د نورو احتمالي زیانونو مخه نیول شوې. په خبرپاڼه کې د امنیت قمندانۍ له لوري له ولسونو غوښتنه شوې چې د اورلګېدنې د مخنیوي لپاره د خوندیتوب اصول په پام کې ونیسي او د هر ډول بیړنیو پیښو پر مهال ژر تر ژره اړوند امنیتي او د اور وژنې ادارو ته خبر ورکړي. د لغمان په مرکز او ولسوالیو کې د اسد 40مې په مناسبت پر دیوالونو د عامه پوهاوي لیکنې وشوې. د اسد 40مې د اسلامي امارت د فتح ورځ د رانږدې کېدو په مناسبت د لغمان د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري د دې ورځې د ښې نمانځنې او ولس د دې تاریخي ورځې د پیغام رسولو په موخه په مرکز مهتلام او ولسوالیو کې پر لسګونو دیوالونو بېلابېلې شعاري لیکنې ولیکل شوې. د اطلاعات او فرهنګ ریاست څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دغه چاره د یادې ادارې د رئیس مولوي عبدالنور رسولي په لارښوونه روانه ده چې تر دې مخکې د بروشرونو او نورو لارو هم لسګونه پیغامونه تر خلکو رسولي دي. نوموړی وایي موږ غواړو چې د اسد
څلېرویشتمې تاریخي ورځې پیغام د دې ولس بریالۍ جهادي مبارزه د ولسونو په ذهنونو کې پاتې شي. په خبرپاڼه کې د یاد ریاست د مسؤلینو په حواله راغلي چې پر دیوالونو د مناسبو شعارونو لیکل د عامه پوهاوي د فعالیتونو یوه برخه ده چې موخه د اسد څلېرویشتمې ورځې په اړه د خلکو د پوهاوي لوړول او هغوی ته بېلابېل معلومات ورکول دي. په خبرپاڼه کې ویل شوي د اسد څلېرویشتمه په هیواد کې د اسلامي امارت واک ته رسېدو د ورځې په توګه یادېږي چې هر کال په ټول هیواد کې په شاندارو مراسمو لمانځل کېږي او په مناسبت په بېلابېل ولایتونو کې بېلابېل فرهنګي معلوماتي او عامه پوهاوي پروګرامونه ترسره کېږي. درنو او قدرمنو لیدونکو دا د دې ساعت خبرونه ستاسو له ملتیا مننه کوو. بریالي اوسئ.